بسم الله الرحمن الرحيم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. د کار د ملي کانفرنس درنو ګډونوالو، دا کانفرنس هدف دا د څنګه د افغانستان د څلورو لسیزو جنګ ولسته کار پیدا سي، د کار زمینه مساعده سي او په دې کې هر اړخیزه همکاري وشي. اوس دې هدف ته د رسیدو لپاره لکه څنګه چې افغانان د افغانستان حکومت اسلامي امارت مسؤلیت لري، همداسې بهرني جهتونه هم مسؤلیت لري. ډېر داسې څه شته چې هغه په یو هیواد پورې محدود نه پاتې کیږي. د هغوی که ګټه وي که تاوان وي، هغه ټولې نړۍ ته متوجه وي. نو لہذا په هغه برخه کې باید ټول نړۍ مرسته هم وکړي. د مثال په ډول مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو او په تیرو 20 کالو کې د موږ تر 4 میلیونه زیات هیوادوال معتاد کړو. افغانستان د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هیواد وګرځاو. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي. اوس معتادین علاج غواړي او بزګر بدیل معیشت غواړي، ژوند غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه چې په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه ادا کړی. ضرر یې ټولې دنیا ته و، قاچاق یې ټولې دنیا ته و. اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي او نړیوال نه تنها دا چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه ادا کړی، بلکې هغه سهولتونه، هغه بانکي سهولتونه، هغه د پیسو د انتقال سهولتونه، هغه د تجارانو د تګ راتګ او د تجارت لپاره چې هر انسان، هر بشر دغه مستحق او حقدار ده، په هغه برخه کې محدودیتونه لګولي. همدارنګه افغانستان د موزیرو غازاتو په تولید کې هیڅ رول نه لري. موزیر غازونه نور هیوادونه تولیدوي. د اقلیم بدلون د افغانستان ولس ته زیان رسوي. سیلابونه دي، د موسم خرابي ده، ډېر هغه څه دي چې د افغانستان د ولس رزق و روزي ورباندې مرتبه وه، هغې ته تاوان رسیږي. دا تاوان له نړۍ نه موږ ته را رسیږي. ولې نړۍ نه تنها مرسته نه ده کړې، بلکې په هغه کانفرنسو کې افغانستان ته عضویت نه ده ورکړی، ګډون نه ده ورکړی چې د اقلیم د بدلون په برخه کې دایریږي. د امنیت موضوع د 45 کاله کېږي چې په افغانستان کې ګډوډي وه، جنګونه وو، ډلې ټپلې وې، داعش و چې د تیر اشغال په دوره کې وده وکړه او ټوله سیمه ورنه متاثره وه. نن چې دا ټول اصلاح شوي دي، امنیت راغلی ده، مرکزي حکومت حاکم شوی ده، آیا ګاونډیانو د سیمې هیوادو په دې کې خپل مسؤلیت ادا کړی؟ ډېره د تعجب خبره ده، د خندا وړ خبره ده. نړیوال له موږ نه پوښتنې هم کوي، فرمایشونه هم راکوي. مخدره مواد څنګه سو، څنګه بند شي، امنیت څنګه راشي، د ډلو ټپلو د افغانستان د خاورې د غلط استعمال مخه څنګه ونیول شي. تقاضاوې دغه دي، خو همکاري صفر ده. د موږ هیله دا ده چې نړیوال په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. مخکې به دا خبره کېدله چې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه څه شی ده؟ تر ټولو لویه ستونزه امنیت ده. اوس چې امنیت راغلی ده،
اوس ستونزه د کار ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، خلکو ته د روزګار پیدا کولو. اوس باید په دې برخه کې همکاري وشي، په دې برخه کې افغانستان ولس ته لاس ورکړل شي. تر کومه حده چې د افغانستان په اسلامي حکومت او اسلامي امارت پورې اړه لري، نو موږ په هغه برخه کې ډېر څه کړي دي. د فساد مخه نیول سوې ده، ځینې لویې پروژې شروع سوي دي. مثال په ډول په مثال په توګه به کوشتېپې کانال راواخلو چې هم فی الحال په زراعو خلکو ته روزګار پکې برابر سوی ده، او هم به په اوږده مهال کې د افغانستان لکونو نه میلیونونو خلکو ته غلې او دانې ورکوي او روزګار به ورته برابر وي. یوازې د هرات په ښار کې نور ارقام به له اړونده مسؤلینو سره وي. له فتوحاتو مخکې 120 فابریکو کار کاوه، اوس 220 فابریکې کار کوي. نو څومره خلکو ته د کار زمینه مساعده سوې ده. اسلامي امارت د رسمي ارقامو له مخې تر 1 میلیون زیاتو کسانو ته معاشات ورکوي. د اردو، پولیسو، په نورو امنیتي برخو، حکومتي برخو کې په لکونو ځوانان جذب سو، ځای په ځای سو، مصروفه سو. خو د افغانستان امکانات به هم دومره وي لکه مخکې د معدن وزیر صاحب ویل، د معدن په برخه کې د 40,000 زیات کسان کار کوي. همداسې د صنعت په برخه کې، په نورو برخو کې. اوس په دې کې نړیوال هم باید همکاري وکړي، مرسته وکړي، افغانستان ولس ته لاس ورکړي، تر څو د ټولو هغو ستونزو په ګډه سره مقابله او دفاع وکړو چې تاوان یې هم ټولې دنیا ته رسیږي. کله افغانستان اقتصادي مهاجرتونه کیږي، آیا د دې اثر په نورې دنیا باندې نه ده؟ که افغانان د بیکارۍ له وجې داسې چارو ته لاس اچوي چې د هغه تاوان نړۍ ته رسیږي، نو نړۍ په دې کې مکلفه نه ده چې له موږ سره مرسته وکړي. به هر حال د افغانستان د اسلامي امارت پالیسي دا ده چې په دې برخه کې هم د سیمې له هیوادونو سره، هم د نړۍ له هیوادونو سره راشه درشه ولري. د افغانستان د کارګرو دپاره فرصتونه مهیا سي، نورو هیوادو کې ورته د کار زمینه مساعده سي، او په ذمهوارانه شکل باندې دا کسان لاړ سي. ټول هغه کسان چې هم طبي ازموینې سوي وي، هم اخلاقي خوی و عادت معلوم سوی وي، موږ حاضر یو چې نورو هیوادو ته د کار خلک ولیږو. نو چې یو دلته ژمنتیا موجوده ده، نظام موجود ده، او مسؤلیت احساسیږي، نو په داسې صورت کې بیا که د موږ هیوادوال نورو هیوادو ته ځي، هغه به هلته انشاءالله د ښه خدمت مصدر ګرځي.